سلامونه دوستانو، بیا راغلاست یاله دی وکړي چې روغ جوړئ. دوستانو ډېر له وخته بعد بخښنه غواړم ستاسو ډېرې پوښتنې سوالونه او ما غوښتل چې ویډیو درته جوړه کړم. ډېر کوشش ما وکړو خو مصروفیات لکه چا خبره لټي لکه چا څه نور تخنیکي سیستمونو کې زما پرابلم و. نو وجه دا وه چې ډېر وخت نه بعد ویډیو درته راځي او ویډیو د ډېره مهمه د فیسبوک په باره کې که تاسو فیسبوک ډیلیټ شوی ډیسیبل شوی او په آینده کې غواړئ چې فیسبوک هم خراب نشي، ځکه فیسبوک کمپنۍ چې ده 50 میلیونه اکاونټونه یې په دا 13 میاشت کې د سپتمبر کې ډیلیټ کړي دي او په راروانه کې هم داسې ډېر اکاونټونه له بینه وړي ختموي. علت یې څه شی ده؟ علت یې دا ده چې د امریکا قانوني ادارې چې دی هغې په فیسبوک ته دا درخواست کړی دی چې ته کوم اکاونټونه چې مشخص نه وي، یو کس 3-4 اکاونټونه لري او له اکاونټونو مختلف استفادې کوي، مثال سیاسي اجتماعي، نو د دې له وجې باید هر سړی یو اکاونټ ولري او په خپل نمبر مشخص خپل نوم باندې دې شیزو باندې. غټ سوال پوښتنه دا دی چې څنګه کولی شو موږ ډیسیبل فیسبوک چې ستاسو فیسبوک بند شوی بیخي په فیسبوک کې وجود نه لري هغه بیرته راوګرځو. زما خپله یو فیسبوک دی چې تقریبا 10 کاله کېږي زه استعمالومه. 2009 کې ما جوړ کړی دی چې اوس 2019 دی. 10 کاله یې پوره شو. ما دا امید نه درلود چې دا فیسبوک به بندېږي، هېڅ په نظر کې مې نه راتله، ځکه ما دا فکر کوو چې زما فیسبوک چې دی یو خو خپل نوم و، بل دا و چې فیسبوک چې ما ډېر وخت استعمال کړی او د فیسبوک قانوني هغه دا دی چې چا هغه فیسبوک د 2-3 کلونو نه زیات استعمال کړی، پخوا به د سیستم و چې هغه فیسبوک به نه ډیلیټ کېده. اما اوس یو نوی قانون راغلی چې هر سړی باید خپل فیسبوک راجستر کړي. راجستر معنا څه شی؟ چې په خپل نوم په آی ډي کارډ کې ستا کوم نوم وي په هغه نوم باندې باید خپل فیسبوک راجستر کړي. دوستانو هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ، ډېره مهمه ویډیو ده او که چېرته هم خوښ شوه اطمئن سره لایک او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. راځو دوستانو دا فیسبوکونه څنګه کولی شو آز کو. زما دا 3-4 ورځې کېږي. اول خو زما کوم دوستان چې زما ویډیو ویني بخښنه ترې غواړم چې ما ګوره دوی دا په کرونا کې یا ما بلاک کړي، ځکه زه هغوی ته نه ښکاري ستا دوستانو ته دا پته داسې معلومیږي لکه چې د دې سړي فیسبوک بلاک شوی وي. نو پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو دا فیسبوکونه بیرته راوغواړو. زه به وروسته تاسو ته کمپیوټر کې ښیم د سکرین نه چې څه طریقه کولی شي تاسو که کوم فیسبوک ډیسپل شوی بیخي په فیسبوک هغه کې وجود نه لري، نو زه به تاسو ته اوس ښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شي آینده کې خپل فیسبوک راجستر کړئ. خو څو هغه مشخص دي چې دا باید تاسو په نظر کې ونیسئ. اول باید فیسبوک هم په خپل نوم وي، نمبر، جیمیل، دا شیزونه غواړي. او تاسو که چیرته فیسبوک په خپل نوم او ډیسیبل شوی یعنی د کم ایست په فیسبوک کې وجود نه لري او تا نه کله چې ته هغه کې تا نه درخواست کوي چې ته خپل ایډیټنټ مثلا خپل شناخت یې هغه ته ولېږه، لکه نوم شو، د پیدایش ورځ شوه، دا تاریخ شو، دا شیزونه فیسبوک کمپنۍ درنه غواړي. نو ته باید په خپل نوم فیسبوک ولرې. که چیرته په خپل نوم فیسبوک نه لرې ډېر مشکله ده چې ته هغه فیسبوک بیرته راوګرځوې. که چیرته هم اصلي په خپل نوم فیسبوک وي، که تخلص هم په هغه کې مشکل نشته دی، اما چې نوم خپلي نو تاسو کولی شئ فیسبوک بیرته راوګرځوئ. هغه طریقه به زه وروسته درته ښیم. ویډیو تر اخره ما سره اوسئ. بله دا ده چې که تاسو فیسبوک په بل چا په نوم جوړ کړی او هغه فیسبوک چې ده بند شوی ډیسیبل شوی او هغه ستا په اسنادو کې نوم بل شی وي، نو ته نشي کولی هغه فیسبوک بیرته راوګرځوې، ځکه چې فیسبوک اوس داسې یو قانون وضع کړی دی چې هغه قانوني داسې حساب غواړي چې ستا نوم باید اسنادو نوم دې د فیسبوک سره وخوري، چې سره ونه خوري هغه فیسبوک ته نشي راګرځولی. یو کار بل کېږي که چېرته ستا هغه فیسبوک ډېر مهم وي، ته کولی شي فیسبوک کمپنۍ ته مسیج وکړې چې دا فیسبوک چې دا زما دی، له دې ایسته نه زه په دغه غواړم په هغه باندې زه فیسبوک کولاو کړم. او بل دا دی چې که چیرته تاسو پیجونه لرئ، پیجونه ډېر مهم دي. زما 3-4 پیجه دي چې هغه 100,000 نه بره فالوور لري، هغه هم ورسره تللي دي. خو ما یو کار بل کړی دی چې ما یو بل فیسبوک درلود، هغه کې ما دا ایډمنن کړي دي، خو 2-3 پیجه پکې تللي، هغه مشکل نشته دی. بیا هم زه کوشش کوم چې یو بل فیسبوک جوړ کړم. په اول خو مغه بیرته راګرځوم، خو که ډېر امکان ونه شو هغه به زه تاسو ته اصلي آینده ویډیوګانو کې ښیم چې په څه طریقه بیرته راځي. او اول خو به په هغه کوشش کوم چې هغه زما فیسبوک بیرته راشي، ځکه هغه کې زما تصویران ویډیوګانې ډېر شیزونه دي چې هغه تقریبا له ډېره وخته زه استعمالومه
او هغه ماته ډېر مهم ده. په خپل نوم مې ده امکان لري چې بیرته راوګرځي 80-90% زما دا چانس شته دی چې زه هغه فیسبوک بیرته راوګرځم. خو ما سره چې کومې جیمیل دي په هغو جیمیلو ما نور فیسبوکونه جوړ کړي دي دوستانو دپاره. اوس یې زه هغه جیمیل ورکوم ماته وایي چې تا په دې جیمیلو باندې نور فیسبوکونه ثبت دي. نو زه اوله دا چل کوم چې باید یو جیمیل نوی جوړ کړم په خپل نوم باندې او بعد هغې نه فیسبوک ته ریکویسټ وکړم زما خپل اسناد ورته ولېږم. نو بیرته کولی شي په 3 ورځو کې 4 ورځو کې هفته کې حتما زما فیسبوک بیرته کولاویږي. عزیز دوستانو ډېرو دوستان ما نه پوښتنه کړې وي سوالونه کړي وي چې زموږ فیسبوک ډیسیبل شوی دی کار نه کوي بیخي د صفحې نه ورک شوی دی هک شوی دی چا رانه پټ کړی دی دا دی یا دی. فیسبوک په اروپایي هیوادونو کې تاسو چیرته یا په نورو هیوادونو کې څوک ستاسو فیسبوک هک کولی نه شي. هغه خبرې چې خلک کوي زه چا فیسبوک هکوم یو شرط کیدلی شي فیسبوک هک کړي که تا ته څوک یو لینک ولېږي هغه لینک کلیک کړي په هغې لینک کې بیا داسې شیزونه مثال فرض کړه مثال ته یو شي ته غواړې د خاص وکړي مثال یو پروفایل راډاونلوډ تا ته یو درښیي چې مثلا نوم دې راکړه فیسبوک نوم دې ورکړه پاسورډ دې ورکړه مثلا جیمیل دې ورکړه دا شیزونه چې ورکړه هغه کس بیا کولی شي ستا فیسبوک هک کړي. اما داسې نشي کولی چې تا فیسبوک یو دمې ستا سیستم ته ننوځي او ستا فیسبوک هک کړي هر څه خپل ځان ته والي هسې امکان نشته دی ډېر مشکله ده. دولتي خلک کولی شي اما موږ تاسې عام غوندې خلک اوس هغه کار نشي کولی پخوا کېده اما اوس نه کوي اوس ډېر مشکل دی. بیا هم هاکران شته دی مګر هم قوي هاکران دي هغه موږ ستاسو فیسبوکو سره کار نه لري هغه داسې فیسبوکو سره کار لري چې هغه سیاسي مثلا مشخص کسان یې وي دپاره یا پیسې غواړي ترې یا بل څه طلب ترې لري لکه زموږ تاسو فیسبوکو سره کار نه لري. بله مې دا ویلې دوستانو که تاسو چیرته پیجونه لرئ دا اوس نه او تاسو پیجونه په خپل دا فیسبوک هم چې کوم دی په خپل نوم نه وي خپل نوم معنا دا نه چې تا په فیسبوک کې خپل نوم ورکړی ګوره یو د فیسبوک نومي یو خپله ایمیل مثلا چې ته کله فیسبوک کولاوې مثلا پلانی @yahoo.com @gmail.com @.com داسې یو شی دې ورکړی هغه اصلي مهم ده که هغه دې چېرته په خپل نومي نو ته کولی شي فیسبوک کولاو کړي. که چېرته دې هغه په خپل نوم نه ستا صرف فیسبوک په خپل نومي مثلا دننه فیسبوک سړی هر رقم نوم کېښودی شي مګر ستا ایمیل مهم ده ستا ایمیل باید په خپل نوم وي. که چیرته د ایمیل په خپل نوم نه وي او ته پیجونه لري پیجونه دې ډېر درته مهم وي عکسونه تصویران ویډیوګانې هر څه چې لري دا اوس نه شروع وکړه هر څه چې دي یا ډاونلوډ کړه یا بل فیسبوک جوړ کړه هغه ته اصلي فیسبوک جوړ کړه په خپل نوم باندې چې اسنادو کې د کوم نوم وي په هغه نوم باندې جوړ کړه او هغه چیزونه چې دي که د پیجونه لري هغې سره کنیکټ کړه که نه پرې پوهېږې لاندې کمنټ کې ولیکه زه انشاءالله آینده کې ویډیو درته به جوړوم چې څه طریقه کولی شي یو پیج د بلې آی ډي سره کنیکټ کړي. دا ډېر مهم ده. بل که تاسو کومې ویډیوګانې لرئ تصویران لرئ او پوهېږئ چې دا فیسبوک زما نه ده دا بندېږي ګوره دا که میاشت بعدي که 2 میاشتې بعدي که کال بعدي ستاسو دا فیسبوک بندېږي دا تاسو بیرته نشئ راګرځولی دا ډیزیبل کېږي. ډیزیبل معنا دا چې هغه د فیسبوک هغه سره هغه صرف تا نه اسناد غواړي بیا ته په هغه نوم په اسناد نشي جوړولی ته مجبور یې چې ستا کوم اسناد دي په هغو اسنادو باندې غواړي که ته بیا یو اسناد ورته جوړ کړې د بل چا نوم ورولېږي مثال د هغه په نوم باندې کولاو کړي هغه په نوم باندې شاید بل فیسبوک یا شی نو ډېر مشکله ده لکه پخوانۍ خبرې نشته مخکې ما تاسو ویډیوګانو کې ویلي وو چې تاسو فیسبوک ډېر امکان لري چې بند سي باید رجسټر کړئ خو اوس دا کار قانوني دی دا قانون پاس شوی دی او فیسبوک دا کار کوي په ورځ کې میلیون 2 لکه 3 لکه 4 لکه کسان ډیسیبل کوي او د مشخصات ترې غواړي. دوستانو نور به راځو په لاندې په ویډیو کې سکرین کې درته ښیم چې څنګه کولی شي تاسو دا مرحلې پاس کړئ او په څه طریقه تاسو کولی شي که ډیسیبل فیسبوک هم شوی وي هغه سره کم کولی شي بیرته راوګرځوئ. یو بل دا دی دوستانو که چیرته تاسو مثال فرض کوئ فیسبوک هم دی هک شوی دی مثال فیسبوک درته ښکاري تاسو فیسبوک سرچ کوئ د فیسبوک صفحه مثلا درته راځي خپله اما چې کوډ ورکوئ غلطي که چیرته دا مشکل مې لاندې کمنټ کې ولیکئ زه انشاءالله په دې باره کې درته ویډیوګانې جوړوم چې څه طریقه کولی شي خپل کوډ که چیرته پوهېږئ چې زما فیسبوک بل څوک ولاوئ استعمالوي یې او په خپل نوم دی نو ته بیا هم کولی شي خپل فیسبوک بیرته راوګرځوئ په څه طریقه باندې هغه طریقه زه درته ښیم ما ته به یا لاندې کمنټ کې ولیکئ یا ډایرکټ ما ته مسیج وکړئ چې زه تاسو هغه طریقه هم وښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شي چې بل چا ستاسو فیسبوک هک کړی هغه استعمالوي که پیج که فیسبوک کې هغه کولی شي تاسو بیرته راوګرځوئ اما چې په خپل نوم وي چې کوم نوم تاسو په اسنادو کې
په هغه نوم باندې تاسو کولی شئ که دا فیسبوک نو کولی شئ بیرته راوګرځوئ او که چیرته په هغه نوم باندې نه وي امکان نه لري ځکه هغه فیسبوک تانه مشخصات غواړي شاید هغه کس باندې یو څه موده بعد بند شي پیجونه پیج چې مثلا د فیسبوک کوم پیج وي هغه ربط هغه پورې نه لري فیسبوک پورې نه لري هغه داسې کیدلی شي بند شي یا په تا باندې کوم شکایت وسي او یا مثال غیر قانوني کوم کار وکړي هغه تا باندې بند شي هغه که بند شي بیا ته کولی شي درخواست وکړي یا ریپورټ کېږي مثال یو مدت مثلا ته نسې کولی پوسټ وکړي یا مسیج وکړي یو شی وکړي او یا داسې کېږي چې بیخي در باندې 3-4 اختر درکوي د اختر نه بعد بیا هغه در باندې بندېږي ډسیبل کېږي هغه بیا ته بیرته نه شو کولی بعد دغه 3-4 اختر خو هر ملک مشخص قانون لري یا قانونو ته باید خلک مراعات وکړي ښه اوس که چېرته تاسو کوم پیج مثلا بل چا حق کړی فیسبوک هم حق کړی نو تاسو هغه په خپل نوم باندې هغه هم کولی شئ بیرته راوګرځوئ بل راځو دوستانو که ستاسو فیسبوک کې نمبر نه وي او جیمیل هم نه وي ورکړی دا ګوره ډېر مهم دی که چېرته خپل فیسبوک لرئ حتما خپل نمبر پکې ورکړئ که طریقه نه پوهېږئ لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ چې طریقه یې درته ښیم او که چېرته جیمیل هم نه لرئ جیمیل هم پکې نه وي ورکړی جیمیل هم پکې ورکړئ ځکه زه نن سبا ماته ډېر میسیجونه راځي دوستانو نه چې زمونږ فیسبوک حق شوی دی چا حق کړی دی ورک دی پاسپورټ نه کولاویږي پاسپورټ غلط ښیي دا شی دی دا شی دی دا ټول مشکلات چې دي دا د غلطو فیسبوکونه دي هر کس مثلا 2-3 فیسبوک لري او مختلفو خلکو ته کمنټ کوي کنځاوي کوي مثال سیاسي ډېر هغه بحثونه کوي مختلف ویډیوګانې خپروي چې هغه د فیسبوک قانون سره نه خوري بس دوستانو راځو سکرین کې زه تاسو ته ښیم چې په څه طریقه تاسو کولی شئ خپل فیسبوک ډیسیبل شوی دا اوله طریقه زه تاسو دا ښیم چې څنګه ډیسیبل شوی فیسبوک بیرته راوګرځوئ څه رقم قانوني اسناد ورته ولیږئ دوستانو یو خبره بله تاسو ته وکړم که چېرته ستاسو اسناد مثال په افغانستان کې په پښتو یا په فارسي وي او فیسبوک ته ولیږئ هغه نه راجستر کېږي ستاسو نوم باید په انګلیسي باندې وي نوم تخلص دا باید په انګلیسي باندې وي که په تذکره مثلا په هغه کې نه وي پاسپورټ کې حتما په انګلیسي باندې نوم وي پاسپورټ ورته ولېږئ که پاسپورټ نه وي مثلا آی ډي کارت بانک کارت یو شی بانک هغه باید ختم کړئ صرف قانون چې شی هغه باید ورته ولېږئ اما داسې شی وي چې ستاسو خپل عکس پې وي که هغه فیسبوک باندې ستاسو خپل عکسونه وي مثال خپل عکس هم وي او که چېرته ستاسو مثلا نوم په یا په فارسي یا په پښتو لیکلی وي هغوی ته یې ولېږئ که اصلي ستا شناختي کارت هم وي هغوی نه راجستر کوي ستاسو نوم باید په انګلیسي باندې وي که پاسپورټ وي که لیسنس وي که د بانک کارت وي که بل څه شی کارت وي چې پوهېږي چې دا زما په نوم دی او دا زما مشخصات دي مثلا د پیدایش ورځ هر شی د پیصف وي هغه باید ورته ولېږي بیا که داسې هم نه کېږي مثال تاسو تذکره لرئ په تذکره کې مثلا نوم په پښتو یا په فارسي دی او پاسپورټ کې هم هغه دی کولی شئ تذکره هم ورته ولېږئ پاسپورټ هم عکسونه واخلئ ورته ولېږئ او بل که چې کارت لرئ لیسنس یو شی لرئ چې په دې کې زما نوم په انګلیسي ده کولی شئ هغه هم ورته ولېږئ ستاسو فیسبوک ډېر په اسانۍ کولاویږي هېڅ مشکل نشته دی اما چې په خپل نوم هم وي که چېرته هم د بل چا په نوم جوړ کړی نو هغه فیسبوک نور تیر شي هغه بیا نه کولاویږي که ډیسیبل شوی وي او که چېرته بند شوی هغه شوی یوه لاره لري کوم عکسونه مې پکې هغه ډاونلوډ کړي خو دا یوه خبره ستاسو ډېره مهم کړه ډېر دوستان وایي چې موږ فیسبوک ډېر مهم و څه شی وکړي زه پوښتنه تر کوم څه شی وکړي ستا فیسبوک کې وایي زما پخواني عکسونه وو پکې ویډیوګانې مې وي پکې دوستان مې وو پکې هغه ټول زه اوس نشم لیدلی نو دا اوس درته وایم که چېرته تاسو په فیسبوک کې عکسونه وي ویډیوګانې وي فیسبوک هم په خپل نوم نه وي پیج هم وي او نور څه شی مشخصات لري زیاتره خلک دوستانو پېژنم چې هغه بندوي خپل ارشیزونه فیسبوک ته ورکوي دا اوس نه ډاونلوډ کړئ او اصلي فیسبوک جوړ کړئ اصلي فیسبوک ته یې وخېځوئ دوستانو ته هم ریکوست وکړئ هغه اصلي فیسبوک نه دا پخوانی فیسبوک چې تاسو استعمال کړی ده په دویم د بل چا په نوم دی دې نه نور تیر شئ دا در باندې بندېږي چې هر وخت دا امکان لري میاشت بعد 2 ورځې بعد کال بعد دا در باندې بندېږي ډیسیبل کېږي او تاسو نه اصلي اسناد غواړئ بیا به د هغه په باره کې اسناد نه لرئ او څه شی پکې وي هغه ټول له بینه ځي هغه بیا تاسو ته فیسبوک نه کولاوئ بغیر د اسناد نه کوزاوئ ځکه فیسبوک د قانون خپور کړی دی چاته رسېدلی څوک پې پوهېدلی څوک نه ده پې پوهېدلی اما فیسبوک دا ویلي دي چې باید خپل هر کس ځان راجستر کړي او چې کله تاسو راجستر شئ یو ښه والی دا ده چې ستاسو فیسبوک نه څوک حق کولی شي نه بندېږي اما یو هغه لري که چېرته تاسو غیر قانوني کار وکئ تاسو مجرم پېژندل کېدلی شئ او د فیسبوک مسؤل به تاسو وئ
دا نوی د فیسبوک باره کې دي دوستانو. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ. زه تاسو ته په د کمپیوټر په طریقه ښیم چې کوم ځای تاسو لاړ شئ سره که مثلا دا لینک به زه درته ښیم چې لاندې د ویډیو لاندې درته اچوم. که فیسبوک نه ګورئ د ویډیو سر باندې به وي او که د یوټیوب نه ګورئ د ویډیو لاندې نه به دا زه تاسو ته هلته اچوم. کولی شئ ډایرکټ هغه لینک ته لاړ شئ. صرف ایمیل ده، ټلیفون نمبر د فیسبوک نوم دی او ستاسو د اسنادو عکسونه دي. نه چې ورته لیکي نه مثلا چې نور غواړي درنه، صرف دا شی درنه غواړي بس هغه ورته لیږي، ډایرکټ خپل فیسبوک کولاویږي په خپل نوم باندې. نو زه چې دوستانو شروع کوم. ښه دوستانو دلته اوس تاسو وینئ چې زه خپل فیسبوک باندې ټرای کوم. تاسو ته به زه خپل فیسبوک وښیم چې زما فیسبوک نه کولاویږي. دلته تاسو وینئ ګلولي لوګري دا زما فیسبوک ده و دا میسیجر هغه هم پرې راغلي سي نوټیفیکیشن شی. اما دا زما ایمیل هر څه پکې ثبت دي تیار، ځکه دا فیسبوک له ډېره وخته زه استعمالوم او زه اوس تاسو مخکې ټرای کوم چې دا کولاویږي که نه. لوګین به زه ووایم. ښه دلته که تاسو وینئ دوستانو لوډینګ دی. دلته که تاسو وینئ کنفرم یور ایډیټنټ، تاسو خپل هغه اسناد دلته کنفرم کوي، یعنې خپل اسناد هم دلته هغه کوي. دوستانو که په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ ګیټ سټارټ باندې، نو تاسو ته کله خو داسې یو صفحه راشي چې بیخي تعجب وړ وي او هېڅ هغه نه لري. دلته که تاسو ګورئ دوستانو په دې باندې که کلیک وکړئ یا بلاک درته راځي یا دا رقم شین سکرین درته راځي یا بیخي فیسبوک نه وځئ. نو دوستانو زه به بیا هم ستاسو په مخ کې ټرای کوم. ما مخکې هم ډېره ټرای کړې ده، د کولولو هېڅ امکان نه لري. دلته به تاسو وینئ زه بیا هم ټرای کوم. لاګین مې وایي بیا هم هغه شی راځي. مخکې به چې وګوره دوستانو دا شی به نه راته، تاسو ته به یا د فیسبوک نمبر غوښته یا به یې پرنټ غوښته یو شی به یې غوښت او عکس به خامخا راته. اوس که تاسو وینئ نه عکس راځي او داسې یو خالي صفحه ښیي، نوم ښیي، دا هم په دې د فیسبوک لیست کې ثبت دی. اما نورې چې داسې تاسو وګورئ شین سکرین ښیي. که دلته هم تاسو لاړ شئ مثلا کلیک یې کوئ هلته جوین بټن درته راځي، لاګین درته راځي. لاګین کې راشئ بېرته صفحې ته راځي. که جوین بټن ووایي زه به جوین ووایم. دا رقم فیسبوک هغه ته ځې، فیسبوک ته چې داخل سي تا ته وایي نوی فیسبوک جوړ کړه. دا ایمیلونه زما راخلي. ښه دلته نوی نوم هر شی ورکړه، ته کولی شئ نوی فیسبوک جوړ کړي. ښه زه خو نه غواړم نوی فیسبوک جوړ کړم، خو ما ډېر کوشش وکړو لکه زه څومره تجربه لرم په دې کې بله لار نه لري بغیر دغه نه چې زه تاسو ته او نو مجبور یم چې زه دې ته خپل اسناد ولیږم او که اسناد ورته ونه لیږم زما فیسبوک نشي کولاویدی. ښه دوستانو دا طریقه تاسو کولی شئ په موبایل کې هم وکړئ، البته ګوګل کروم کې به خپل فیسبوک خلاص کړئ. د ګوګل کروم په طریقې دا پروګرام خلاص کړئ. ګوګل کروم کې تاسو کولی شئ دا پروګرام وکړئ او زه له کمپیوټر کوم په دې خاطر باندې چې کمپیوټر سکرین لږ غټي. نو زه چې دوستانو زه د کمپیوټر نه شروع کوم، د کمپیوټر نه په څه طریقه کېږي دا. ښه دوستانو راځئ دا کمپیوټر زما کمپیوټر سکرین دی، زه به تاسو دلته وښیم. دلته که تاسو وینئ دا د دې د ډیسیبل هغې ورکړی چې تاسو پرسونل هغه اکاونټ چې ده دې نه تاسو کولی شئ که ډیزیبل شوی ځان راجسټر کوئ. هغه به دلته تاسو راشئ دې کې تاسو ته لیکلي چې تاسو خپل ایمیل ورکړئ یا ټلیفون نمبر. خو ټول نه بهتره ایمیل دی، ځکه ایمیل چې تاسو ته مسیج پرې راځي بعضو ملکو کې دا ټلیفونونه کار نه کوي. دلته فل نیم درته ښیي چې تاسو کوم آی ډي ده د هغې به په خپل نوم پوره ورکوئ. نوم ګورئ یو د صفحې نوم یو د ایمیل نوم. ایمیل نوم هغه ته وایي چې اول نه ته کولاوی ایمیل نو پاسورډ غواړي. صفحې نوم هغه چې دننه په پروفایل کې ستا کوم نوم وي. لکه زما د اصلي صفحې نوم یو شی دی ایمیل او پروفایل مې بل شی نوم دی. ښه دلته به تاسو خپل هغه نوم ورکوئ چې کوم د فیسبوک نوم یا د فیسبوک نوم به دې کې ورکوئ. بعد لغې نه به تاسو کاته راشئ دې کې به تاسو کوم عکسونه چې د خپل اسناد ناخلی ښه صفحه عکسونه به والی دغه کې به خپل کمپیوټر کې موبایل کې به هغه ساب کوئ. بیا دې نه د چوز بټن چې دې نه کولی شئ تاسو هغه به وروسته طریقه کې راځي هغه کې هم زه درته ښیم چې څه طریقه تاسو کولی شئ هغه ساب کوئ. ښه دوستانو اوس راځو دلته به خپل ایمیل ورکوئ. زما ایمیلونه مخکې پې سیف سوي دي، ما ټرای کړې ده او زه به بیا دلته ستاسو په مخ کې دا هغه کوم چې تاسو هم پې پوه شئ. دې چې زما خپل نوم دی زه به دا نوم ورکړم د خپل فیسبوک تیار مخکې نه ثبت دی او کته به راشو دلته به
د اسنادو عکسونه ورته ولیږو. دوستانو ما تیار عکسونه اخیستي کمپیوټر کې مې ثبت دي. دا زما اسناد دي. البته دا به تاسو ته نه ښودل کېږي، بخښنه غواړم. ښه داسې کله صبر کوئ تاسو. دا یو سیو کېږي، دا وینئ یو سیو شو. اوس به بل راواخلم زه شاده دي هغه ښه شا دې کاپي کړل. تاسو کولی شئ دې کې بانک کارت لیسنس هر شی کوي. دا اوس زما د ډاکټر کارت ده، زه ډاکټر کارت هم ورته لیږم چې ځکه په هغه زما عکس دی او زما خپل نوم دی پې. بل دی زما د بانک کارت دی، بانک هغه به لرې کړي یا نمبر چې کوم نمبر باندې چې تاسو مثلا مشخص بانک هغه به یو خط مشی پې کش کړي. نو تاسو کولی شئ بانک اکاونټ نمبر هغه هم ورته ولېږئ، هېڅ مشکل نشته دی. ما د بانک هغه هم ورته ولېږل 2. ښه دا وینئ تاسو دوستانو 3 4 5 عکس شو. تاسو کولی لاسو پورې شاوخوا ولېږئ. ښه دې ځای نه به زنډ ووایي، نور هېڅ شی هم نه غواړي دوستانو. زنډ هم چې ووایي دلته تاسو وینئ چې ما ته جواب نه راکوي، ځکه زما چې دی ایمیل غلط ښیي او وایي چې که بیا زه 2-3 پیرې ټرای وکړم ما ته بیا وایي چې ستا په ایمیل باندې نور فیسبوکونه اکاونټونه شته دی او موږ نشو کولی دا ایمیل ستا راجستر کړو. نو زه مجبور یم چې یو ایمیل جوړ کړم. په هغه به بیا ستاسو ته یو ویډیو بیا هم جوړوم چې کله سره کوم طریقه دا دلته تاسو وینئ دوستانو زیړ علامه پرې راځي، زما نوم باندې هم راځي، جیمیل باندې هم راځي. نو دا طریقه به زه ورته جوړه کړم. بعد له هغې نه بیا تاسو ته زه بله ویډیو هم جوړوم. دوستانو دغه نه کولی شئ تاسو ژبه هم چینج کړئ، مختلفې ژبې دلته په کومه ژبه ښه پوهېږئ تاسو کولی شئ د هغه ژبه چینج کړئ. دغه د پښتو هم شته پکې، کولی شئ که په پښتو هم هغه کړئ، خو فکر نه کوم پښتو باندې نوم راغی. زه به یې کلیک کړم. دا د پښتو نه پښتو ټرانسلیټ یې دومره پوره نه دی او نورو ژبې هم شته پکې، فارسي، پښتو، مختلفې ژبې شته ده پکې. تاسو کولی شئ هره ژبه ښه پوهېږئ هغه ژبه انتخاب کړئ لیجنه. او بس دوستانو دا و د دې طریقې په باره کې. که دې طریقه کې تاسو یو پوښتنه مانه بله ویره شوې وه دوستانو، که تاسو خپل هغه نه یې کړی، مثال فیسبوک هم شته دی لا تر اوسه ډیسیبل شوی نه دی، بیا هم تاسو کولی شئ راجسټر کړئ چې دا هم کله راجسټر کړ بیا ستاسو فیسبوک نه هک کېږي نه ډیسیبل کېږي. نو تاسو کولی شئ مخکې نه هم د کار طریقه وکړئ. که تاسو چېرته مثلا تر اوسه فیسبوک ډیسیبل شوی نه یا مثلا بند شوی نه تاسو له مخکې نه هم دا کار کولی شئ. نو تا کولی شئ تاسو که فیسبوک خپل نوم باندې کولی شئ خپل اسناد عکسونه ورته والئ ورته ولیږئ. نو ستاسو فیسبوک راجستریږي بیا هېڅ وخت نه بندېږي نه هغوی ډیسیبل کوي ځکه تاسو نه مخکې نه اسناد ورته لیږلي. دوستانو دا لینک به زه درته لاندې یا ویډیو لاندې وي یا اول کمنټ کې به وي او که په فیسبوک کې وي بیا دا به د کمنټ د ویډیو سر باندې وي. که لاندې کمنټ کې به هم درته واچوم. په یوټیوب کې هم دا رقم طریقه په یوټیوب کې به لاندې کمنټ کې یا به او دوستانو بس که کوم سوال پوښتنه لرئ حتما بس دوستانو همدومره الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که خوښ شوي حتما زموږ چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ او که چېرته د فیسبوک نه ګورئ حتما زموږ پاڼه سره خوښه کړئ، دوستانو سره شیر کړئ. که دوستان هم چېرته داسې کوم مشکلات لري حتما هغوی ته یې ولېږئ مسج کې دا ویډیو چې هغوی هم پوه شي. که نه یې پوه شوي خپل بل نوم باندې لري خپل فامیل کې دوستانو ورونه هر څوک چې وي نو کولی شي دا اوس نه دا ویډیو ورته وولېږئ چې هغوی د دې شي نه خبر وي. خپل عکسونه ویډیوګانې هر څه چې وي هغه اوس نه راډاونلوډ یا دوستانو هر څه چې وي بل فیسبوک مشخص خپل په خپل نوم باندې فیسبوک جوړ کړئ چې کوم نوم هم په اسنادو کې نور که ایمیل جوړوئ که هر څه چې جوړوئ باید په خپل نوم باندې وي. یو وي که مثلا تاسو یو شی موقت استعمالوئ فرض کړئ مثلا یو فیسبوک جوړوئ ورځ د ورځې استعمالوئ وایي دا زما په درد نه خوري کولی شي ختم کړئ. هو بل شی درته وایم دوستانو دا زما نه ویره شو هغه که درته ویلی شم که تاسو چیرته فیسبوک لرئ 2 فیسبوکه 3 فیسبوکه 4 فیسبوکه هر څو فیسبوک لرئ او په مختلفو نومونو لرئ. مثال ته غواړئ چې یو فیسبوک ولرئ په ټولو کې مثلا هغه یو فیسبوک کې که ستا 2-3 فیسبوکه یي مثلا فیسبوک هغه ستا نوم باندې وي ختموي. نو که ته غواړئ چې یو فیسبوک ولرئ نو ته به دا چل وکړې چې هغه نور فیسبوکونه به ډیلیټ کړې. که چیرته یې ډیلیټ په طریقه نه پوهېږئ چې په څه طریقه کې یې ډیلیټ کې فیسبوکونه دي نو حتما لاندې کمنټ کې ولیکه زه انشاءالله جواب درته کوم ویډیو به درته به جوړوم ښه په طریقه چې په څه طریقه کولی شئ ته خپل فیسبوک که هغه فیسبوک چې ستا په درد نه خوري هغه ډیلیټ کړي له باندې اوسي چې کوم دوستان یا څوک درسره یي چې هغه هم ونه وایي چې زما د فیسبوک شته ده موږ ته جواب نه راکړي یا څنګه او د فیسبوک لخوا هم تاته کوم مشکل نه وي. بس همدومره دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه وي. که کوم سوال پوښتنه لرئ حتما لاندې کمنټ کې یا په میسج کې د وټساپ نمبر شته دی دلته
زموږ پروفایل باندې هم شته د ویډیو باندې هم معلومیږي درته. نو حتما مسیج وکړئ یا لاندې کمنټ کې ولیکئ، نو انشاءالله زه به په آینده کې جواب درکوم. تر بلې ویډیو هم دوستانو په الله سپارم، ډېرې مهمې ویډیوګانې دي انشاءالله. آینده د فیسبوک په باره کې، یوټیوب په باره کې انشاءالله زموږ سیستم د ما سره تخنیکي سیستم و د کامرې، نو هغه حل شوی دی. انشاءالله همېشه به داسې ویډیوګانې جوړوم. تر بلې ویډیو هم په الله سپارم.